سلامونه او نیکې هیلې په یوې نوې خپرونه کې د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ د ښایسته بازار څخه وبنئ. تاسو سره سبزي خرڅېږي که نه تازه میوه‌جات؟ خورا دواړه خرڅېږي. پوه شوې، دا سیلبین ډېر زیات راځي. دغه پل نو د پچیراګام ولسوالۍ او دیباله ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري. خو دغه بنډار کې تاسو دلته خپله راغلي دې کې څومره خوند دی؟ دې کې ډېر خوند دی. په چکر راغلي او مشر راسره د هغه دګي ته متحب کړی دی او په چکر راغلي او دغه ځای علاقه لګېښه ده، په دې خاطر دلته راغلو. ډېر عام ورځو کې د هغوی نه راځي، چوټۍ به ورځ راشي او نور د هغوی دپاره زه دا وړاندیز کوم چې دارونه به کنډه او د شابه او تنګې چې کوم دی 100% چکر د خوند او د ټول شیانو دپاره برابر او مناسب ځای دی. تفاوت په دې باندې لري چې دغه ساحه غرونه دي او نختر او دغه څېړۍ او د منظرې او د یخې اوبه دي. نور ساحو ته هم چکر وهلی خو داسې نه وه لکه دا. چې لاس د مسلمان په وینو سور شي، دا زړه مې ډېر خفه شي محمده، چې تا سره نسبت لرم او تا سره منسوب یم، خلاف که مې دا ټوله خارجه شي محمده. دلته ولا چې رالو مالدا چې دا غرایزه علاقه ده، شنه علاقه به ویش دلته ولاړ شو. بل ځای دې ځای ماشاءالله ډېرې ښایسته اوبه دي، دا ځای هم ښایسته دی همداسې. د همیشه بهر افغانستان ډیرو درنو او زیاتو خوږو لیدونکو یو ځل بیا زما سلامونه او نیکې هیلې په یوې نوې خپرونه کې د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ د ښایسته بازار څخه وبنئ. په نننۍ خپرونه کې نو په چراګام ولسوالۍ ته راغلي یو او غواړو تاسو لپاره یوه ځانګړې خپرونه د همدغې ولسوالۍ څخه ولرو. دا چې دا ولسوالي هم ماشاءالله سرسبزه او یخه ولسوالي ده، نو په دې وروستیو کې ډېری هېوادوال دلته د چکر او منظرې لپاره ډېر زیات راځي او تاسو لپاره به په نننۍ خپرونه کې د همدغې ولسوالۍ طبیعي سیمې او ښکلاوې درلودې. دا هم نو ماشاءالله یخه ولسوالي ده او اکثره وخت دلته چې د سیلانیان ډېر زیات راځي. نو وګورو چې په دې ورځ باندې کوم هېوادوال راغلي دي. نو موږ سره هم ماشاءالله په دې سفر کې ډېری ملګري دي. انشاءالله زموږ دغه خپرونه به یوه ځانګړې خپرونه وي او تاسو لپاره به تر پایه پورې انشاءالله په همدغې ولسوالۍ کې ښکلي او په زړه پورې انځورونه راواخلو. فعلا چې موږ چېرته ولاړ یو دا د ولسوالۍ بازار دی. دلته نو ډول ډول توکي خرڅېږي، که هغه خوراکي مواد دي که غیر خوراکي مواد دي. دلته به یو دوکاندار سره خبرې اترې هم وکړو چې دلته سبزي خرڅوي چې فعلا لپاره یې کاروبار څه ډول دی. راځئ له موږ سره پاتې شئ. ورور السلام علیکم، سړی مه شې؟ جوړ په خیر، صحت دې ښه دی انشاءالله؟ شپې ورځې دې په خیر دي؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسې. موسم سره څنګه یې؟ بس موسم ولا ښه دی، لږ ګرمي شته. لږ شته که نه؟ ننګرهار کې خو ماشاءالله ګرمي زیاته ده، همدغه ګزاره کوي بیا. ډېره مننه. نوم دې واخله تر څو لیدونکي دې وپېژني. چراګام ولسوالۍ. دا ولسوالۍ بازار دی که نه؟ هو دا د ولسوالۍ بازار. فعلا لپاره مشتریان څنګه دي؟ والله ښه دي، ګزاره کوي. ماشاءالله موږ خو چې ګورو په دې وروستیو کې دلته ډېری هېوادوال راځي چکر او منظرې لپاره. بالکل. تاسو سوداګانې به ورسره ښې طبعا؟ هو والله ښې شوې ده، ډېرې ښې شوې ورسره. تاسو سره سبزي خرڅېږي که نه تازه میوه‌جات؟ خورا دواړه خرڅېږي. پوه شوې، دا سیلبین ډېر زیات راځي.
اکثره په کومو ورځو کې ډېر زیات راځي دا جمعې پر ورځ ډېر جمعې په ورځ که یوه خوبي راته ووایي چې څه علت دی چې خلک دلته راځي پچیر اګام ولې خلک خوښوي څه علت دی ځکه چې منظرې ډېرې لري ډېر یو خوندور ځای دی دلته کوم ځای ډېر ښکلی سړی مثلا چکر لپاره ورځي دا د هارون بابا دا میله وی تنګې دا ځای ډېر ښکلي ځایونه دي دغه پول نه چې تېر شي که نه چلته یو ښایسته ځای راځي هغه لیسي سره هغه ته څه وایي ته یو مخکې تنګی دی که نه هغې ته هغه تنګي ساحه ده پچیر ساحه ده کوم دا شل د خرڅې سبزیجات د همدې ولسوالۍ دي که نه بل څه راځي نه دا د جلال آباد جلال آباد نه دي روزګار کې خوشحاله یې خپل روزګار کې خوشحاله یې بس شکر دی الحمدلله ډېره مننه خوشحاله اوسې که په وروسته کې څه پیغام در نور هېوادوال ته همداسې دې ګوري کوم شعر بیت کولی شي هغه ووایي نشته هېڅ هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو راسره اوسئ انشاءالله زموږ خپرونه تر پایه پورې وڅارئ او د پچیر اګام ولسوالۍ د ښکلاو څخه په ټوله کې خوند واخلئ بیا هم سلامونه ومنئ درنو لیدونکو نو بالاخره راورسېدو د شابیو پل ته دغه پل نو د پچیر اګام ولسوالۍ او دیباله ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري نو دا هغه ځای دی چې تقریبا له نن څخه پوره 2 کاله وړاندې دلته موږ یوه ځانګړې خپرونه کړې وه چې نن بیا راغلی یو د ملګرو په ملتیا باندې نو ماشاءالله دا نه لغمان دی نه نورستان دی دا نو پچیر اګام ولسوالي ده او تاسو ماشاءالله دغه رڼې او روانې اوبه تر څنګ دغه ښکلي ښایستونه وګورئ که څومره هم موږ په توصیف باندې وغږیږو نو بیا به هم کمه وي نو بره هم ماشاءالله ډېری هېوادوال وطنوال راغلي دي د خپلو فامیلونو سره دلته اکثره هېوادوال راځي چکر لپاره منظرې لپاره اکثر یې نو دلته غرمنۍ خپل ځان لپاره پخپله برابروي په دې رڼو اوبو کې چې دی ام نوشابې دلته یخوي ام چې دی هندواړې یخوي ام تر څنګ یې نور ډول ډول خواړه یخوي نو ماشاءالله بیخي طبیعي او په زړه پورې سیمه ده چې واقعا په چکر او منظره باندې ډېر زیاته ارزي نو دا چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې ګرمي هم زیاته ده دلته نو ماشاءالله د هېوادوالو تګ راتګ بیخي زیات شوی دی بالخصوص د جمعې ورځو کې پنجشنبو ورځو کې ماشاءالله نو هېوادوال ډېر زیات راځي نو اکثر هم چې راځي په دې پل کې چې دی انځورونه ډېر زیات اخلي دې پلو بیا نو د ګورګورۍ بازار چې ورته وایي مشهوره سیمه ده او د دیباله ولسوالۍ مربوطه هغه بازار هم نږدې دی لاندې بیا شمیچم چې ورته وایي هغه ساحه هم ده دې پلو نو بیا په دې دنګو غرونو کې چې دی داسې به زه لږ تاو شم محب صاحب تاو شم موږ سره راځه په دې دنګو غرونو کې نو ماشاءالله اوس هم ګورګورې پخې دي انشاءالله هلته هم کوشش کوو تر څو تاسو لپاره لاړ شو او تاسو لپاره په دې غرونو کې ګورګورې در وښیو نو راسره اوسئ انشاءالله زموږ دلته ملګري زیار وباسي هغه د غوښه هم میده شوې ده تر څنګ یې دومیانه میده شوي ورته بالکل کلیوالي چکري او د ملګرو بانډار باندې موږ دلته خپرونه جوړوو په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ خپرونه راسره وګورئ تر څو هر یو ملګری چې دلته راغلی دی چې څومره خوښ دی خوشحاله دی د هغوی احساس هم راخلو چې هغوی څه وایي دلته په راتګ څومره خوشحاله دي نو انشاءالله تاسو ته به یو معرفي کړم او د هغوی احساس به هم تاسو سره په دې خپرونه کې شریک کړم چې هغوی دلته په راتګ څومره خوشحاله دي او څه وایي
بیا هم سلامونه ومنئ ستړي مه شئ ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه چې زه په دې سفر کې یوازې نه یم، ما سره ملګري هم شامل دي. نو یو له هغوی څخه ډاکټر صفیالله صباون دی چې دا هم دلته موږ سره راغلی دا چې دلته په راتګ څومره خوشحاله دی او نظر یې څه دی دا به هم واورو. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. وعلیکم سلام، باور صاحب په خیر راغلی. ډېره مننه. ولس جانان که نو د ټولو ولس جانان به شي، که لږ په خپله ځمکه ودرېدي اسمان به شي. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ الحمدلله، تاسو ښه یې؟ کورنۍ ته خیر دی؟ ملګري ښه دي؟ ډېره مننه. دا راته ووایه چې چکرې به د ژوند کې ډېرې ویلې، دلته په راتګ څومره خوشحاله یې او منظرې څخه څومره خوند اخلي؟ یاره منظرې څخه باور صاحب دویم ځل چې زه دلته راځم د هارون بابا کنډو ته، نو الحمدلله ملګري م راسره یو، شکر دی په صحت باندې ټول ښه برابر یو او د چکر نه کافي اندازه خوند اخلو. ځکه یو خو ساحه ډېره ښکلې ساحه ده، یخه ده، شینواله پکې زیات دی، اوبه دي، او بل تر ټولو خبره دا ده چې امنیت دی، 100% امنیت دی، دې څخه راځي 100%. بېشکه مخکې هم راغلی وي دغه دی، اوس بیا هم راغلی. د تېر په پرتله اوس کوم تغیرات دلته ګوري؟ د تیرو پرتله باندې خو تغیرات چې 2 تغیرات دي. یو تغیر پکې دا دی چې پول جوړ شوی الحمدلله د خلکو لپاره، او بل تغیر پکې دا دی چې موږ بغیر د داسې ورځې نه راغلي یو چې هغه د چوټۍ ورځ نه وي، مطلب عام ورځ ده که نه، نو خلک کم دي، ساحه کې خلک کم دي، نو شور ماشور او دا شیان پکې نشته دی، او بل موسم ډېر برابر دی، موسم دغه دی پکې، یخني پکې زیاته ده. بالکل. نو درنو لیدونکو هیر دې نه وي چې ډاکټر صاحب زموږ د اشپزۍ استاد هم دی. اکثره چې کله موږ چې د بانډار کوو نو دی اکثره چې دی په اشپزۍ کې زیات رول لوبوي. دا چې ولې لوبوي نو دغه مهارت به هم تنه یو څه واورو. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې اشپزۍ کې څنګه هر وخت برخه اخلي؟ څه علت دی؟ باور صاحب داسې چې ملګري ما باندې اکثر دغه کې چې ته کوم ځای ته ځو مطلب اشپزي به ته کوي، د هغې دا دي چې اشپزي ښه به نه راځي، خو مطلب ملګرو د خوند به دې ورکوي چې زه خو هغه اشپزي اصول چې کوم دی هغه مراته وم، بل به ساده اصطلاح کلیوالي اصطلاح باندې هغه کوم مسالې چې دي نو هغه ورته راوړو او کافي اندازه کار کوو، خواري کوو، نو خامخا اشپزي بیا ښه راځي. او ماشاءالله موږ چې لاره کې ولیده ګورګورې هم پخې وي، دې څخه وروسته انشاءالله ستاسو څه پلان دی؟ مثلا چېرته به ځو له خیره په شمول تاسو؟ د دې ځای نه خو چې موږ واپس شو د خیره سره بیا به هارون بابا کنډو ته خیږو، نو هلته چې ګورګورې دي ملګرو وي چې ګورګورې به د خورو د خیره سره، او ځان سره به انشاءالله کلي ته مړو، او دویم پلان هم دا دی د خیره سره. ماشاءالله دغه ځای د چکر او منظرې ځای دی. په دې وروستیو کې ګرمي هم زیاته ده جلال آباد ښار کې. هغو ځوانانو ته هېوادوالو ته چې غواړي چکر ووایي دا زموږ غوندې ستاسو غوندې، هغوی ته څه پیغام لري تر څو هغه هم دلته راشي دغې منظرې څخه خوند واخلي؟ پیغام ښه دی چې لیدونکي به دا خامخا وایي چې پیغام به دا پرېږدي چې مطلب د دوی وړاندیز دا دی چې چکر دپاره دوی راشي، خو هغه ملګري یا دوستان چې هغوی په درسونو کې دي، هغوی د جمعې او پنجشنبې هغه ورځ چې هغوی رسمي چوټیانې ولري د هغې نه مخکې دې نه راځي، خپل درسونو ته دې پام وکړي، خپل درسونه دې په شوق او ذوق سره ووایي، او عام ورځو کې د هغوی نه راځي، چوټۍ په ورځ دې راشي. او نور د هغوی دپاره زه دا وړاندیز کوم چې د هارون بابا کنډو د شابه او تنګې چې کوم دی 100% چکر د خوند او د ټول شیانو دپاره برابر او مناسب ځای دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسه، کور آباد، سلامت اوسه. وعلیکم سلام وروره، ښه صحت دې ښه دی؟ کراري ده خیر دی؟ ډېره مننه. تاسو ښه انشاءالله صحت هم ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. موږ خو په چکر راغلي وو ننګرهار نه وروره. ننګرهار څخه راغلی؟ او ننګرهار نه راغلي وو. نوم دې واخله. نوم یې عبدالله دی. عبدالله یم. ملګری هم درسره معرفي کړه؟ ملګری سید امان نومېږي، دا هم راسره راغلی، څو ملګري نور هم دي. ډېر ښه. په دې وروستیو کې خو ماشاءالله جلال آباد ښار کې ګرمي ورځ تر بله ډېرېږي، دلته چې کله راغلی دا موسم دې ولیده احساس دې څه دی؟ والله ښایسته موسم دی، ډېر ښایسته ساحه ده، ښکلې اوبه دي، ښایسته ساحه ده، او دا شابي په نوم باندې یادېږي، دا چې چم په نوم باندې داسې نوم ورته شابي چم، او دغه ساحه د دې ته راغلي په اول ځل باندې، او دلته هم چې خلکو نه پوښتنې وکړلې، په پوښتنه باندې راغلو دې ساحې ته. ډېر ښکلې ساحه یخه ساحه ده، لاره کې خو بازار نه شو ډېر؟ نه مشکلات نه وو انشاءالله، ښایسته سفر و، ډېر لاره هم بالکل د منظرو ښکلاو څخه ډکه ده. ډېره ښکلې به دا ونو ته چې ګورو، دا غرونو دا ډېر ښایسته غرونه، څېړۍ دي ښایسته وو، یخې اوبه دي، یخه هوا ده، ښایسته ساحه ده.
مطلب او په حال په نګران کې ډېره ګرمي والا دي انډیوالانو ته ورته ویل راځي چې لاړ شو یو چکر بو او کله دې ساحې ته نه راغلی دا لومړی ځل چې راغلي خو ښکلې ساحه ده. مطلب تا مخکې چې د په خپل ژوند کې چکرې ویلې که نه دغه چکر کېدای شي هغو سره یو څه متفاوت دي څومره دا خوندونه اخلي؟ تفاوت په دې باندې لري چې دغه ساحه غرونه دي او نختر او دغه څېړۍ او دا منظرې او دا یخې اوبه دي. نور ساحو ته هم چکر وهلی خو داسې نه و لکه دا یو نوی سفر دی مونږ یو نوی چکر دی مونږ ښکلی ځای ده ښایسته ساحه ده. او فکر کوم تا ما په خیال لکه چې دلته د دیګي مسؤلیت هم سپارل شوی دی. والا چې هغه نور ملګري سم په دیګ نه پوهېدم ما ته یې ویلې وای تاسو دیګ وکړئ ځکه مونږ چې کله چکر ته ځو دیګ ما ته راسپاري دیګ مسؤلیت دی ما په غاړه باندې. دا ورور فکر کوم سلاد کې فرق اخیستی او دا سلاد دا خو مې ځان سره پرېښوده ته همکاري را سره وکړي دلته په دې کې همکاري را سره وکړي یو شی ناشی معده کې بس دې په خاطر مې ځان سره پرېښوده. مننه خوشحاله اوسئ. هېوادوال تر اوس په وطن کې نشته دی وطن څخه بیرون مسافر دي هغوی ته څه پیغام لري څه ورته وایي؟ بس الوی دی د هغوی هم په وطن کې ثواب وکړي هم د خپل وطن کې او ځکه چې موږ وطن خو ډېر ښکلی وطن دی هر څه پکې شته ده خو فلحال د مجبوریت نه هغه خلک هغې هېوادونو ته تللي دي او الله د اخر هم د خپل وطن کې ثواب وکړي او خپل وطن ته الله تعالی راولي په خیر په خوشحالۍ سره او چې کله هم راځي دغه ساحو دی د چکر راوهي دا ساحې ډېر ښکلې ساحې د ښکلې خوند به ترې اخلي ښایسته منظرې د ښایسته ساحې د ښکلې ځای ده. همدې هیله ډېره مننه خوشحاله مننه تاسو نه هم مننه ژوندي اوسئ کور ودان. ډېره مننه. خیر وسلام. بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست درنو لیدونکو همدغې شابیو پل کې یو نو تاسو ګورئ دلته لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د چکر او منظرې ځای دی نو ځوانان راځي البته په بعضو ورځو کې کم راځي خو په جمعګي ورځو کې بیا ډېر زیات راځي دغه مشران او ځوانان چې تاسو ګورئ دوی ما سره مخامخ شو دوی هم فکر کوم تازه م ته راورسېدو دا چې کوم څخه راغلي دي نو یو تن سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. سلام وعلیکم السلام محترم استاذ. ډېره مننه ښه انشاءالله صحت ښه دی ژوند په خیر تېرېږي. ډېره مننه خپل نوم دې واخله او ملګري دې معرفي کړه. زه حمیدالله خبرې کوم ننګرهار ولایت خار نه راغلی یو. خار نه راغلي ملګرو نومونه دې مه واخله. او عطاالله سعادت او سخرود ولسوالۍ دی او الهام مسرت الله الهام ادم چې د خار کې اوسېږي خار کې اوسېږي چکر باندې راغلی یعنې تاسو هم بالکل تازه راورسېدئ؟ تازه راغلو اوس بس نه چا څخه خبر شوي وو که څنګه دلته راغلی؟ نه بس د یو چکر ویو شابۍ صفت کولو دلته راغو ډېر شنه علاقه ده یو ښه علاقه ده دلته په چکر راغللو ګاډی را سره و دیګي هم خپل کړی دی او نور ملګري هلته ناست دیګي ته موږ ویلی چې دلته چې چینه یې چې هغه ترموز ترې ډک کړو نو چینه پسې راغو تاسو هم ولیدلې تاسو نه ډېره مننه کوم چې دونه تکلیف هم وخت هم هغه دغه چکر او بانډار او دغه خواړه سړی کور کې هم تیارېږي هوټل کې هم تیارېږي خو دغه بانډار کې تاسو هلته خپله راغلي دې کې څومره خوند دی؟ دې کې ډېر خوند دی په چکر راغلی او مشر را سره دی هغه دیګي ته متحب کړی دی او په چکر راغلی او دغه ځای علاقه لږ ښه ده په دې خاطر دلته راغلو ډېر د شامۍ فول او د شامي چمن ډېر خلکو صفت کول په دې خاطر ته خپله څنګه ډېر خوند اخلي چې دلته راغلی؟ والا ډېر خوند یې وکړو په چکر باندې راغلو ګاډي باندې هغسې په غرونو کې راغللو دغه ملګرتیا چکر خو چې یي که نه بانډار چې کله یي که نه څوک یو شی کوي څوک بل شی کوي تا خپله نن څه وکړه ورسره؟ والا مرګلي انډیوالان ډېر خوند کار ځي کې مرګلي انډیوالان چې در سره یي سړی خوشحاله او بیا د چې په چکر لاړ شي هغه مینه محبت او ډېر خوند کوي دا چکر نه سړی خوند اخلي کله لږ تفریم په کار د جمعه کې او میاشت کې سړی یو تفریح وکړي سړي ماغزه لږ ارامه کېږي بیا د شنه علاقې ته چې راشي نو ډېر خوند کوي. ما ته شاعر غوندې ښکارې والا شعر و شاعري خو نه ده کړې درنوم کله کېږي والا هغه شعر و شاعري نه ده کړې. ته راته ووایه تا په اشپزۍ کې څه کې برخه واخیسته؟ بس ما ګیلاسونه مینځل او سلاد مې تیارولو او ترموز مې اخیستی رالم اوبه ډکومه
به چې دې خوا تاسو مو لیدلی و دې خوا ته رالو تاسو مطلب دلته مخکې هم راغلی که نه دا د اول ځل دی نه ما اولین ځل ده چې راغلی یم دې نه خوند واخیستو که نه او بالکل ولې نه دا خو ښایسته ځای ده چې لاړ شي هغه ملګري ستا چې مثلا ویني هغو ته به څه وایي چې مثلا څه ځای و هغې ته خو به مونږ صفتونه کوو که نه چې دغه شامي پل ډېر ښایسته ځای ده او ښه غریز علاقه ده ویډیوګان هم کړي دي هر څه به ورته ښیو که نه ډېره مننه خوشحاله او سلامت اوسئ که په وروسته کې څه پیغام لرئ نور هېوادوال د څه وایي مهرباني تاسو هم څه نه وایي څه به ووایو هر ملګري چې راتلی شي خام امن کې ځای دی ښه د چکر ځای دی ښه یې علاقه لري ښه یې درې لري ټول ملګري چې کولی شي چکر زمینه برابرول شي موټر لري را دي شي چکر ښایسته ځای دی دغه موږ د ملګرو ته پیغام دی څه مشکل نشته یا غله یا بل شی یا مثال کومه ویره میره نه لري ښه امن کې ځای دی وروره دغه خبردار ده که نه چې ننګرهار ولایت ته نږدې ولسوالي هم ده ډېره نږدې ولسوالي هم ده ډېر هغه مشر څه وایي انجینر صاحب تاسو غرمه موږ سره وکړه ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه ډېر خوشحاله شو بس ټول ملګري دلته راشي ډېره مننه موږ ته خدمت یار څه بس خوشحاله اوسئ مننه تاسو کمانډر ولرئ که په وروستۍ کې څه پیغام تاسو هم لرئ مننه بس پیغام لري کې خو په یې خیال تاسو ملګرو دونه ترتیب هم نیولی دی چې تاسو ان شاء الله موږ سره چاره وشي چې د قسمت و به ګورو صحیح دی بیا مننه خوشحاله اوسئ. شکر وروره سلامونه ستړیا مه شي په خیر راغلی وعلیکم سلام ژوندی اوسې مننه الله دې وبخښه وروره ډېره مننه ښه انشاءالله صحت ښه دی شکر دی الحمدلله خوشحاله اوسئ نوم دې واخله نوم مې بلال دی د رودات ولسوالۍ نه یم بلال جان ښه انشاءالله چارې په خیر دي شکر دی الحمدلله ډېره مننه په کومو کارونو مصروفه یې دغه اوس مهال خو په دواخانه کې کار کوم د دې د تره زوی مې دغه وه فارغت یو هلکان ویل وایي راځئ چې لاړ شو چکر ته موږ دغه ځای دغه کو غوره کړو موږ چې میچم له به لاړ شو ښایسته ځای دی هر کله وله راشئ دا راته ووایه چې مکتب نه فارغ شو که پوهنتون نه مکتب نه فارغ شولو 12 صنف نه 12 صنف نه بیا خو تا ته هم ډېر مبارک یم الله دې وبخښه ستاسو مبارک دا راته ووایه چې دغه ځای څنګه راځئ چکر منظرې لپاره څنګه دی ډېر ښایسته ځای دی د منظرې دپاره د هر شي دپاره ښایسته ځای دی خلک باید ورته راشي دیګ ځان سره راوړي دغه ځان سره راوړي ډېر ښایسته د دغې ځای دی د منظرې ځای دی هر وخت والا راشي هر وخت ستاسو په خدمت کې دي زیاتره وطنوال چې دی که نه کوشش کوي چې دغه ته لاړ شي غازي امان الله خان ته تاسو څنګه دې خوا پېښه وکړه څه احساس و ولې دلته راغلی خو ملګرو ویل یو خوا دې خوا بس ډېر دغه مینهوال د دغې ځای و چې چا نه و لیدلی زمونږ هم اول وار دی چې ورته راغلو وم لیدلو دغه مو کړلو خو ډېر ښایسته دی ځای دی د چکر دپاره ښایسته ځای دی هر وخت ورته راشئ ښایسته ځای دی سره یې دیګ راغلی وي که نه ډوډۍ خوړلې او دیګی هم راوړی او خپل دغه هم ځان سره راوړی او بندوبست هم کړی و همدلته هم ډوډۍ مو خوړلی چای هم وڅښلو بس اوس د خیره په حرکت یو بېرته دې څخه وروسته به ډایرکټ کور ته ځه له خیره او د دې ځای نه به ډایرکټ کور ته ځو ډېره مننه خوشحاله اوسئ که به د بل ور سره خبرې وکړم مبارکي به ورته ورکړم ته څه پیغام لري الله دې وبخښه وروره سړی مه شي جوړ په خیر تبریک دی الله دې وبخښه ژوندی اوسې هر کله راشي ډېره مننه نوم دې واخله نوم مې کاهر دی د رودات ولسوالۍ نه 12 نه خو له خیره خلاص شو کانکور لپاره د څه آمادګي نیولې ده کوم پوهنتون ته به له خیره راشي انشاءالله چې آمادګیان یې نیولې دي بس کوشش به کوو انشاءالله چې خواري به کوو لکه ستا د خوښې پوهنځی څه شی دی که نه چې هغه وټاکي او هغې ته به له خیره بریالی شي بس انشاءالله چې ما هو دستي سات پرېکړه د کانکور کړې ده او کانکور له د خیره کانکور کې بیا کوم پوهنځی ټاکي بس اقتصاد به پکې وټاکو د خیر دغه د 12 سیم سره چې کله فارغېږي که نه دا هم ډېره سخته دوره مي خوږه دوره مي تا سره کومه خوږه خاطره جالبه خاطره شته د 12 کلونو کې که نه بس موږ سره هغه د سیمپیانو خاطرې دي بس د ګپو شپو د درسونو په حساب امتحانونو په حساب باندې ښه سیمپیان الحمدلله ښه اخلاقي هلکان را سره و ښه نماینده انشاءالله برابر و هر څه جوړ و ترتیب برابر و الحمدلله بس الله دې فارغ کړو او دې څخه د وروسته د لومړی شرط څه شی څه به کوئ لومړی شرط انشاءالله چې وطندارو له خدمت کوم انشاءالله چې کانکور له به امتحان ورکوم هڅه به کوو
کوشش وکړه او هدف له ځان ورسوه. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. څه پیغام د نورو زده کوونکو ته هغوی چې همدا اوس تا ګوري تر څو هغوی هم دغه ځان لپاره یو ښه ترتیب برابر کړي تر څو آینده یې روښانه شي؟ پیغام مې دا دی کوشش دې وکړي، درسونه دې ووایه، مطالعه دې وکړي، خپل هدف له دې ځان ورسوي. ډېره مننه. په همدې هیله کوم شعر بیت لري یا ټپۍ کولی شي هغه هم یو دوه ته ووایي؟ شعر به ول ډالۍ کو سپوږمۍ که په څو چنده ښایسته شي محمده، خو ستا په اشاره نیمه شي دوه شي محمده. فکرونه که ډېر ستړي وي دمه شي محمده، چې سوری د عرفان دې ورسره شي محمده. چې لاس د مسلمان په وینو سور شي، دا زړه مې ډېر خفه شي ډېر خفه شي محمده. چې تا سره نسبت لرم او تا سره منسوب یم، خلاف که مې دا ټوله خارجه شي محمده. سپوږمۍ که په څو چنده ښایسته شي محمده، خو ستا په اشاره نیمه شي دوه شي محمده. ډېره مننه. خوشحاله اوسه. مننه ستاسو نه هم چې رالی وخت هم راکړو. الله امر کله راوړه کامیاب اوسه. بیا هم ستړي مه شئ. ښه راغلاست درنو او زیاتو خوږو لیدونکو. تاسو چې مخامخ کومه ساحه ښکاري دا نو د بالا ولسوالۍ ګورګورۍ بازار دی او دې بلو بیا پچیراګام ولسوالۍ ده. نن ماشاءالله زموږ زیاتره مخه چې دا محصلینو سره ده چې مکتبونو څخه فارغېږي. نو وګورو چې دا له کومې څخه راغلی دی او کومې څخه فارغ شوی. السلام علیکم. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ ولا چې روغ جوړ یو بس. خوشحاله اوسئ. نوم دې واخله. نوم مې عرفان الله دی، د پلار نوم مې ابرار دی، د بچکوټ ولسوالۍ د ګډباوي د کلي اوسېدونکی یم. نن مکتب فارغ شوې؟ هو نن د مکتب فارغاتو په مارکو علي لیسه کې. مبارک دی ډېر زیات. خیر اوسې خیر اوسې. دا راته ووایه دغه 12 کلنه دوره یو څه ستړې مې سخته مې څنګه تېره شوه؟ ولا چې ښه وه بس ګزاره یې کوله ښه شي. څه چې مو یاد کړي وو که نه لکه هغه چې اوس دی اوس موږ ته خپل احساس راغی چې کوم مو یاد کړي وو که نه او چې کوم مو نه یاد کړي یا مو زده نه وو پوه شئ همدا اصلاح ټیم پکې کړی وه نو اوس په هغې باندې چې دی موږ ته څه راځي لکه موږ یو چې دا څه بد کړي دي پوه شئ خپل احساس همدغه دی. دې هم څنګه راپېښه وکړه دیز ده دې خلکو ویل چې دغه دی بس موږ ته لکه ډوډۍ غونډه کې جوړه کړه زه په چکر وم بیا مې ورته ویل چې راځئ چې لاړ شو. اوس مصرف یې تا کړی که هغه ته به یې مصرف کړی؟ مصرف یې ولا چې ټول ما کړی ما او دې ورور مې کړی دی. څو روپۍ ته ونې کړې؟ ولا چې بس اوس پورې خو 1.5 روپۍ وي همداسې افغانۍ. کلدار که افغانۍ؟ افغانۍ. ورته شعر اخیستی په څه غوښه که چرګان دي؟ ولا چې یو 4 چرګان دي او همداسې څه نور شیان دي او درې هندواڼې هم راغستې همداسې کوکونه دي 3 کوکونه او څه نور سامان دي. ماشاءالله ننګرهار ولایت کې نور ښایسته ځایونه زیات دي که نه چکر او منظرې لپاره. تاسو څنګه دې خوا راغلی څه احساس و؟ دلته ولا چې رالو مالدا چې دا غرایزه علاقه ده شنه علاقه به ویش دلته به لاړ شو بل ځای دې ځای ماشاءالله ډېرې ښایسته اوبه دي دا ځای هم ښایسته دی همداسې. اوبو کې دې لامبه هم وکړه که نه؟ نه لامبه هم نه ده کړې اوس هم اراده ده ورته د خیره دې نه بعد. راتلونکی پلان دې څه دی څه غواړې چې مثلا کانکور د کوم پوهنځي ته راشي د خیره؟ د خیره کانکور امتحان مې ورکړی دی او دا مې دغه د چې کمپیوټر ساینس مې ډېر خوښ دی که نه لکه انتخابونه یې 15 دانې کړي خو د کمپیوټر ساینس شعبه چې ده دا ما لکه خوښه ده چې دې ته هم ورکړي دې سره به خوشحاله یم. په همدې هیله چې همدې پوهنځي ته راشي ډېره مننه خوشحاله اوسئ که په وروسته کې څه پیغام لرئ نور هېوادوالو ته زده کوونکو ته؟ ټولو زده کوونکو ته مې دا پیغام دی چې ټول زده کړې وکړي مکتبونه فري نه دي چې هر څومره سختې پرې راشي باید خپلو زده کړو ته هماغه ادامه ورکړي او د پلارانو څخه هم دا هیله ده چې هغوی ورسره په درسونو کې په نور څه یا پیسې ترې غواړي په دې کې ورسره څه وکړي کوشش وکړي او زموږ همدا هیله ده بس. کوم شعر باید کې کولی شي هغه هم ووایي ورته؟ یاره شعر به نه ډېره مننه خیر اوسئ خوشحاله اوسئ مبارک دي بیا هم ډېر زیات خوشحاله اوسئ. نو ډېره زیاته مننه درنو او زیاتو خوږو لیدونکو چې د خپرونې د پیل څخه تر پایه پورې زموږ ملتیا مو وکړه. دغه وه زموږ ځانګړې خپرونه د ننګرهار ولایت
پچیرګام ولسوالۍ د هارون بابا شابیو پل څخه هیله من یم چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر یوې بلې دغسې نوې خپرونې سره چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ تر بیا لیدوښې چارې لوی الله مو مل شه. عایشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس. خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ. د تماس شمیره 00250 15